غونچه ګوره څنګه چل د مریضو چا ویل پوښتنې ته راغلو خیر اوسې پوه خدای دې خوب پوښتنه وکړه دا په چش مریض وې څنګه مریض وې ته یاره دا خو هغه عمران نه ده هغه راته ویل په یخو اوبو باندې لمبېږه صحت ته شیان راوړي نه دي ځان سره ولا رانه ویور شول بس ډایرکټ راغلو دا پوښتنې نه خو بیا ګټې نه تاوان ډېر شو دا پوښتنه ماته څه فایده لازم به چای وټکا رانه وخوري نو ماته څه فایده وسه سړی راځي چیش مریض ته ځان سره چیش راوړي لږ داسې وړکی پنډکی راوړي که نه داسې مریض لپاره چیش راوړي پوښتنې ته خلک ورځي لږ جوسونه و جوسونه خو ساړه دي خو خیر نور شیان به م راوړي ول که نه مریض ته خلک پوښتنې ته ورځي لږ شی وروړي خلاصې د نقل وکړه څنګه مریض نه څه خو چې م راوړي وایي ښه به پرې ښکاره سوي وي که نه ما وایي دوایې مې د مریض دوایې سختې قبلېږي سختې قبلېږي داسې دوایې مې وینې ته کړ وای دی هغې هم لګولې ده 4 پاکټه میناډول ګولۍ مې وخوړ دی ته به مې نش کېږي 4 پاکټه میناډول او دا ګولۍ دي دغه ستنې دي دغه پوډري ستنې سخته تبه مې ده تبه مې نش کېږي په چش مریض وې نقل خو وکړه دا خو د عمران نه ده خدای دې ته ښه ورځ نه ورکوي دا په فیسبوک کې پوسټونه کوي دا خلکو ته ویل نه پوه شئ وایي په یخو اوبو ولمبېږي یخو اوبو باندې چې څوک لمبېږي سختې صحت ته فایده رسوي وایي ځوان به چې ورته وایي درېیمې ښځې ته به دې هم زړه کېږي واده به وکړي داسې به وایي ځوان یې او ټوپونه به وایي پوه شئ صحت ته وایي ډېرې فایدې رسوي فاطمه وایي خو صحیح ده او پس داسې کار څه وایي پس دا واورې نه مې بالټی را ډک واوره نه مې چې بالټی راته را ډک وروره دا یخې اوبه وي چې څنګه ویلې سوه پوه شي دا یخې د واورې اوبه وې اوبه خو یخې وې چې دا بالټی مې په داسې درته راواړوه په دې ځان باندې پوه شوې او دا خو داسې اوبه یخې وې او کوکه مې وکړه پوه شي داسې جام یې کړمه یغ د بای داسې درته وغورځېدم بیا د خلکو سره خدای ښه وکړي چې ډاکټر ته ووړم او دا بخارۍ مې لګولې دا په توس کې چېرته کمبله کې چېرته ګرمېدم په کمبله کې چېرته ګرمېدم دا خو مې دا بړستن راوړه دې کې لږ ښه د لږ توس مخاطب یې مې نه کېږي عمرانه غرق او تباه دې کړم داسې څوک کوي خدای دې تباه نه کوي خو ارزان قیمت کې سکاوه جوړه کړې ده دا یو نور هغه سره شریک دی د اوبو د ګرمولو سیسټم ورسره نشته ځکه د یخو اوبو صفتونه کوي خلک په یخو اوبو لمبوي او والا بله ورځ زه مرغلی سکاوه کې ګرم اوبو سیسټم نشته نو چې ګرم اوبو نشته خلک ولې غر کوي زه خو دا د مرګ ته نږدې وم مرګ ته نږدې مرګ د خولې خدای راباسته مرګ ته نږدې وم صحیح د یخې اوبو به فایده لري خو داسې هم نه چې ته په واورو کې په یخو اوبو باندې ولمبېږې که نه نو دا خو ګټې نه تاوان ډېر کوي او بل دا ده چې ولا چې م راوړي وایي ښه به و ډېرې دوایې به مې ته مریض هم یم دا نه ګورې کمیله مې هم لګولې وینې داسې ناجوړی مې چې م راوړي وایي ښه و لږ داسې څه پنډکي به م راوړي وایي خلک خو چې مریض پوښتنې ته ورځي چې وروړي ښه ښکاري پرې ښه ښکاري پرې پوه شوې هغه د ځای شي بېرته بیا به راغلي وایي تاسې لږ ووځئ بیا به راسئ ښه به ښکاره سئ ښه به ښکاره سي دوکانونه نږدې دي ښه به ښکاره سي پوه شئ زه خو یې تاسې لپاره وایم ښه به ښکاره سي